बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़तमंद په دنیا کې د هر چا څه خبرې د منلو او څه خبرې د نه منلو وي، خو یوازینی شخص چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، دغه هر خبره باید ومنل شي او عملی شي. دغه شخصیت یو خبره چې د امام مهدی رضی الله عنه په باره کې فرمایلی او د هغه د مرستندیانو په باره کې چې دا به د کومې علاقې خلق وي. دا حديث بزتاسي تبيان كلام. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن يونس عن ابن شهاب الزهري عن قبيصة بن ذؤاب رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج من خراسان رايات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيليا. رواه الترمذي. امام ترمذی رحمت الله تعالی علیه فرمای چې ما ته دا حدیث زما استاد قتیبه بن سعید بغلانی ذکر کړي، هغه ته دغه استاد رشدین بن سعد او هغه د یونس نه او هغه د ابن شهاب الزهری نه او هغه د قبیصه بن ذؤاب نه او هغه د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت کړي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د خراسان افغانستان څخه تورې جنډې راپورته کیږي او راوځي چې هیڅ څوک به مخه نشي نیولای، څوک به واپس کولای نشي تر دې چې د خپل جنډه په بیت المقدس باندې ودروي او رپوي به. عزتمند د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره داسې رښتیا ده لکه په سورۃ الذاریات کې الله جل جلاله فرمایي ورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. د اسمانونو او د ځمکې پر رب د قسم چې دا خبره داسې رښتیا او یقیني ده لکه چې ته خبرې کوي او په دې یقیني چې زه خبرې کوم. اوس پوښتنه دا ده چې تورې جنډې به څنګه راپورته کیږي؟ جواب: علما کرام فرمایي چې کله د امام مهدي ظهور وشي نو هغه د خپل جنگ بیرغ تور وتړي، نو بیا چې د دنیا په هر ګوټ کې څوک د امام مهدي رضی الله عنه سره د بیعت کوي نو بیا به هغه خپل بیرغ تور تړي. عزتمندو موږ او تاسو ته پکار دی چې اوس نه هم عقیدوي او هم عملی ځان ورته تیار کړو او خپل ځوانان خپل مسلمان امت راویښ کړو. الله جل جلاله دې موږ او تاسو د امام مهدي د لښکر سره شریک. والسلام علیکم ورحمة الله.